وای بیا مې ماښام شه راباندې د مازدیګر د مونځ وای بیا ورشمه سبیل کې اوبه شته او که نه الو الحمد لله صحیح ده که نه ور به شو دواړه که نه صحیح ده ښه ده صحیح ده ده یې خبره واوره زه اوس چې کوم دی اودس ته ناست یم که نه او وروسته به بیا ګپ ولګو صحیح ده ښه ده صحیح ده ده شفقه څه ښه ده واسې یو زنګ دی ته یې راوړی ده ښه ده صحیح ده ده زه صحیح ده زه درځم داسې یو 10 منټ کې درځم ښه جومات کې یو لمونځ کوم درځم اوی یاده که درځم که څه حالت دی واو ښه ده صحیح ده ده واو نه صحیح ده زه درځم ده محمود الله زه ټیک ده ده زه ورکوله ده توبه نیت کوم زه خاصه 2 رکعته مازدیګر فرض مونځ په دې خاطر وخت باندې کوي شروع کړو الله دې په توبو نو السلام علیکم صاحب صاحب خفه نه شي مونځ ته ولاړم او یې مونځ مې پرېښود درځم 10 منټه کې دا دې درلم بلکل مې راغشتې جیب کې مې پروت دی درلم صاحب خفه نه شي اوس مونځ ته ولاړم د خدای د قهر ویریږه دا مونځ څوک داسې کوي لکه دا ته چې کې یا بابا خدای دې بیخ د دې موبایل وباسي په مونځ یې ویم پې نه کړمه یا بچې ویم د دې موبایل سره د خدای ستان بیخ او بنیاد وباسي خلک چې مانځه ته ودرېږي نو موبایل بندوي یاره را موبایل بندوي زما ضروري کار بل صاحب مې راته رنګ وکړو خدای زما دې په توبه یک پروردګار عالمه نو د خپل د دې ورکوټي صاحب نه یریږي او د هغې بره الله ذات نه یریږي چې هغه د دې ټولې دنیا بادشاه دی نو د هغه په وړاندې خو لږ په عاجزۍ سره ودرېږي که نه هغې جنګ کې به څه کې د خدای بې انصافه خپې دي نیمې اوچې دي نیمې لمدې دي لستوڼې دي نه دي راښکته کړې په سر تور سر ولاړې نیمې مټې دي اوچې دي یا بچې دا مونځ څوک داسې کوي لکه دا تا چې وکړه یا بابا بس تبلیغي راته مه جوړېږه بس پرېږده که نه موږ خپل ټینشن کې یو که صرف تبلیغي حضرات په تاسو ته چغې او سورې وایي تا سر کې مازغه دي که خاچڼه دي د خدای بې انصافه تا له پکارو چې تا دا موبایل بند کړی وي فرض مونځ ته ودرېږي نو فرض مونځ دې په ځای پرېښود او د خپل افسر نه چې یارېدي نو څنګه ورسره په چغو په سورو شي خدای به دې په قهر اخته کړي مه کوه داسې ویمه ای مفتی صاحبو یم داسې کار دی قبلولو والا الله دی ته نه ځان نه به راته چې کوم دی ډېر ناقولا نه جوړی ښه یرورا قبلولو والا بېشکه الله دې خو تالی روغ صحت روغ دماغ یې دله درکړي د خدای بې انصافه الله ته چې ودرېږي نو په عاجزۍ سره ورته ودرېږه ویمه دا کوس دا موبایل د دې صاحب ما نه اوچت کړي او زه د نوکرۍ نه ویستو نو بیا به څه یرورا نو د خدای پاک نه یریږي او د صاحب نه یریږي
یاره وروره د خدای نه م یارېږم خو د صحب هغه هم ضروري دی که نه بچو له به رزق نه وړم نو رزق به وړي د خدای بې انصافه خو مه کوه دا مونځ په قلاره کوې چې جومات ته رادننه کېږي نو دا موبایل بندوه که نه ظلم دی زیاتې دی جومات کې زیاتې دی جومات کې خبرې نه دي یاره وروره زما موبایل دی اډو بندو مې نه او ستا ما سره سویمه ده الله پروردګار عالمه دا کار خو دما خیال دی بس ته اوس بیا څه کوې بیا په منځوري کې بیا ورته دا موبایل بند کړه که نه نه بندومه ځه د سړي بچې نه جوړېږي اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته